عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود. قدرمنو دشمنانو د اسلام همیش تپاره د یوې ټولنې او به خصوصا د اسلامي جامعې د ورانولو او د تخریبولو او د منځه وړلو کوشش کړی. دغه اسلامي جامعه او ټولنه دا چې د منځه ځي او تخریبیږي په دریو شیانو. یو په دې باندې چې په خلکو کې د علماو په ذهنونو کې سپک راوستل، د علماو سپکول. دویم په خلکو کې د قومي مخورو سپکول، د هغوی په ځای باندې نااهله او بدفعله بد اخلاقه خلق منځ ته راوړل. دریم د اسلامي جامعې د اسلامي ټولنې عنعنات او هغه اصیل رواجونه د منځه وړل. په دغې دریو شیانو سره یو اسلامي ټولنه یو ملت د منځه ځي. د دغې دشمنانو کوشش کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو اسلامي ټولنې د بقا او د قوت لپاره په دغه یو جز باندې دی حدیث کې ترکیز کړی. رسول الله سلام فرمایلی څوک چې ولولي قرآن، څه معنی؟ د قرآن مجید الفاظ زده کړي او د هغې تجوید او قرات زده کړي، د هغې په معنا ځان پوه کړي، په تفسیر یې ځان پوه کړي او په احکامو یې ځان پوه کړي، وعمل به او بیا پې عمل هم وکړي. نو دا د قرآن عالم شو او د قرآن عامل شو. نو البس والداه ورواغوستولی شي د ده مور و پلار ته تاج د قیامت په ورځ. د ده مور و پلار په سر باندې د قیامت په ورځ به تاج کېښودلی شي چې د هغې رڼا به ډېره ښکلې او ښایسته وي د رڼا د انوار نه. په کورونو د دنیا کې که چېرته وي ستاسو په کورو کې، یعنې که چېرته دا انوار ستا په کور کې راایسار کړلی شي، نو هغې به ته تصور کوه چې څومره رڼا به وي چې اوس ټوله دنیا کې دومره رڼا کوي. نو که دغه انوار ستا په کور کې راایسار کړلی شي، نو د هغې رڼا نه به د دغې تاج روشنایي او رڼا زیاته وي. نو نبي علیه السلام بیا فرمایي نو ستاسو څه ګمان دی په هغه عالم، په هغه قاري، په هغه عمل کوونکي عامله بهذا چې عمل یې کړی په دې قرآن، چې چا په دې قرآن باندې عمل کړی، یاد کړی دی، معنی یې ده کړی، تفسیر یاد کړی، احکام یې یاد کړي، عمل یې پې کړی. نو ستاسو څه ګمان دی په دغه عالم چې د پلار یې دومره قدر دی او عزت دی او شرافت دی، د مور و پلار یې، نو د ده به څومره قدر و عزت و شرافت وي په قیامت کې د الله په نیز باندې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دغې باندې عمل کولو او د آخري ساتلو